السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. که چیرې غواړئ بازار کې مستعمل موبایل واخلئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زیاتره خلک په بازار کې مستعمل موبایل اخلي، خو دې ته دا معلومه نه وي چې آیا دا موبایل صحیح ده او که کومه خرابي لري. د دې د معلومولو لپاره یوه اسانه طریقه ده. د دې لپاره به زه تاسو ته یو اپلیکیشن درښیم. په هغو کې د موبایل ټول شیان معلومولی سئ چې په دې کې کوم شی خراب دی او کوم سم دی. نو له دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ په نشان هم کلیک سره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ. تاسو به دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ د ټیسټ یور موبایل په نامه. د دې لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو یې د ډسکرپشن لارې په اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې مې دا انسټال کړو بیا به دا اوپن کړئ. نو د دې شکل تاسو ته اوله وار دغه رقم راځي. نو په دې کې به زه تاسو دغه دوه اپشن درښیمه. خو لومړی راځو موبایل ټیسټ اپشن باندې کلیک کوو. نو په دې کې اوس تاسو د خپل موبایل ټول شیان چک کولی سئ. مثلا دلته بیټرۍ ټیسټ کې تاسو بیټرۍ چک کولی سئ. په وای فای ټیسټ کې تاسو وای فای کتلی سئ. په پلس ټیسټ کې تاسو پلس کتلی سئ. په جی پي ایس ټیسټ کې تاسو جی پي ایس کتلی سئ. په کمره ټیسټ کې تاسو د مخ کمره او د شا کمره کتلی سئ. په سکرین ټیسټ کې تاسو ټچ سکرین کتلی سئ. په ویلیان ټیسټ کې تاسو غږ کتلی سئ. په سپیکر ټیسټ کې تاسو سپیکر کتلی سئ. په مایک ټیسټ کې تاسو مایک کتلی سئ. نو هر شی دلته ځان ته کتلی سئ. نو اوس چې موږ هر شی ځان ته ګورو نو دا زیات وخت ضایع کوي. نو د دې لپاره به د سر کې پورته به د اټو ټیسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دا بیا ټول شیان په یو وار ګوري. نو په دې بټن باندې اوس کلیک کوو. نو دلته بیټرۍ ټیسټ روان سو. دغسې ټیک مار علامه چې ورسره راسي بیا هغه کار کوي. نو اوس وای فای ټیسټ روان سو. وای فای اوس پلس ټیسټ روان سو. پلس چې ولګېدو او بیرته مړ سو. اوس جی پي ایس ټیسټ روان سو. نو په دې رقم سره تاسو د موبایل هر شی ځان ته چک کولی سئ. اوس کمره ټیسټ روان سو. په کمره ټیسټ کې تاسو اوس چیکن بیک کمره د شا کمره کتلی سئ. اوس چیکن پرنټ کمره اوس د مخ کمره ګوري. نو کمرې هم بالکل صحیح کار کوي. اوس که دلته که تاسو کوم اپشن راغی نو هغه باندې اوکې کوئ. اوس سکرین ټیسټ روان سو. سکرین ټیسټ کې به تاسو دغه خانې ټول دې رقم سره ډک کړئ. اوس 4 سکرین تلافاته دي. اوس ویلیام ټیسټ روان سو. نو دلته تاسو لیکلي دي پریس انکریس ویلیام بټن، وایي د اواز د پورته کېدو بټن یې وارې کېکاږئ. اوس دلته لیکلي ډیکریس ویلیام بټن، د اواز د کښته کېدو بټن اوس کېکاږئ. نو د اواز د پورته کېدو د کښته کېدو بټن هم بالکل صحیح کار کوي. نو دلته چې تاسو ته کوم شی دروښیي هغه تاسو بیا هلته پکې لیکئ. اوس چې موږ ته یو راښوولی ده نو یو به ورته ووږئ. نو اوس یې مایک ټیسټ روان سو. په مایک ټیسټ کې اوس موږ ریکارډینګ کوو. موږ دې تیریږو سکیپ کوئ. اوس وایبریشن روان سو. وایبریشن چې دا هر څو وارې وایبریشن وکړي هغه بیا تاسو هلته ورته پکې ولیکئ. اوس زموږ موبایل 4 وارې وایبریشن وکړو نو هغه به تاسو دلته 4 ورته انتخاب کړئ. نو دلته اوس تاسو لیکلی دي چې کیپ یور فینګر اون سرکلز، وایي د دواړه ګوتې په دغو خانو باندې داسې ونیسئ. نو دلته اوس زموږ ټول د موبایل ټول شیان چک کړو چې تاسو موبایل کې کوم شی کار کوي او کوم نه کوي. زموږ په موبایل کې یوازې جی پي ایس کار نه کاوه او مایک خو ما ته وویل چې زه ریکارډینګ پکې کوم په دې خاطر. نو دې رقم سره تاسو د خپل موبایل ټول شیان په دغه اپلیکیشن کې چک کولی سئ چې ستاسو موبایل کوم شیان خراب دي او کوم شیان یې سم دي. نو دغلته اوس موږ ته لیکلي دي چې your device is 80% in performance، وایي ستاسو موبایل چې دی هغه 80% صحیح کار کوي. په دې رقم سره تاسو د خپل موبایل ټول شیان چک کولی سئ. نو د ډن بټن باندې کلیک کوو او شاته ځو. نو دلته ډیوایس انفو په دې کې خو تاسو د خپل موبایل معلومولی سئ چې دا کوم موبایل ده، سمسونګ کمپنۍ ده او څو جی بي ریم لري او ورژن یې څو ده، دغه رقم یې د سکرین سایز یې څو ده او د آی نمبر پکې کتلی سئ. نو دغه رقم تاسو ټول شیان د دې اپلیکیشن په ذریعه سره په خپل موبایل کې چک کولی سئ. کله چې تاسو یو استعمالي موبایل بازار کې اخلئ نو هغه تاسو ته نه معلومیږي چې د دوی موبایل څه شی او څه شی خراب دي.
نو تاسې دغه اپلیکیشن د هغه موبایل ته انسټال کړئ او بیا هغه موبایل په دې اپلیکیشن په ذریعه سره ټول کتلی شئ چې په دې موبایل کې څه شي خراب دي او څه شي نه دي خراب. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان مله مل شئ.